صاحب جی مطلب چې د نن بلبل ورځ تر ورځ شپې ته شپه ووایه واه واه نن بلبل ورځ تر ورځ شپې ته شپه ووایه چې ته د ژوند په یوه څانګه خو نغمه ووایه واه نن بلبل ورځ تر ورځ شپې ته شپه ووایه چې ته د ژوند په یوه څانګه خو نغمه ووایه او د زندګۍ د احترام نوې معنی وباسه د زندګۍ د احترام نوې معنی وباسه هر یو کارون ته د ابلیس مجسمه ووایه هر یو کارون ته د ابلیس مجسمه ووایه دا دوه لفظونه که نچوړ کړي دا دوه لفظونه که نچوړ کړي د ژوند د کتاب حسن ته سر ووایه مینې ته تنه ووایه واه بیا دا دوه لفظونه که نچوړ کړي ګڼې د ژوند د کتاب حسن ته سر ووایه مینې ته تنه ووایه او په حسن وس د چا رسېږي بس همدغه ده چې حسن وس د چا رسېږي بس همدغه ده چې هر ادا ته یو ښکلې حادثه ووایه جیره بیا دا شعر بیا ووایه جي په حسن وس د چا رسېږي بس همدغه ده چې هر ادا ته یو ښکلې حادثه ووایه او د چنارونو دې شغار او مارغانانو شور ته د چنارونو دې شغار او د مارغانو شور ته د ګلدرو دامانو ترانه ووایه د چنارونو دې شغار او د مارغانو شور ته د ګلدرو دامانونو ترانه ووایه او چې پکې سترګې حیاګانې ژبه مینې ویښي شعر دی چې پکې سترګې حیاګانې ژبه مینې ویښي دې ته څېره مه وایه دې ته آیینه ووایه دې ته څېره مه وایه دې ته آیینه ووایه او رقیبه یو منافقت ته چېرته ځای نه نیسي رقیبه یو منافقت ته چېرته ځای نه نیسي کافر بچ کړه ایمان راوړه کلمه ووایه کافر بچ کړه ایمان راوړه کلمه ووایه او داسې څوک نشته چې د امن مخ به نه پېژني داسې څوک نشته چې د امن مخ به نه پېژني دې بې حسۍ ته د حالاتو نتیجه ووایه او د نن پوښتنه تا نه نوره تمه څه وساتو د نن پوښتنه تا نه نوره تمه څه وساتو ته بس نرشه پلار ته زر د اوس دله ووایه او سبحانه خوښ به و سبحانه خوښ به و خو پت نه لري خوښ مې نه شو سبحانه خوښ مې و خو پت نه لري خوښ مې نه شو بغض نفرت ته د الفت د تن حصه ووایه ډېره لا ډېر